سلامونه. بلوچستان پیژنئ؟ کومې سیمې ته ویل کیږي؟ مساحت یې څومره دی؟ شتمني او طبیعي سرچینې یې کومې دي؟ BLA څه شی دی او څه غواړي چې تل د پاکستاني وسلوال پوځ پر وړاندې وسلواله مبارزه کوي؟ نن پر همدې موضوعاتو غږیږو. که زموږ د یوټیوب چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ترڅو د تاریخ، فرهنګ او سیاست له روزمره موضوعاتو ځان خبر کړئ. بلوچستان یوه غرنۍ جغرافیایي تاریخي سیمه ده. په دې سیمه کې د پاکستان بلوچستان صوبه او د ایران سیستان او بلوچستان صوبې شامل دي. بلوچستان په شمال کې د بلوچستان سیمې، ختیځ کې له سند او پنجاب او په لویدیځ کې له پارس سره پوله لري. د مکران ساحل په ګډون د دې سویلي ساحل سویل کې عربي بحر او د عمان خلیج پروت دی. د بلوچستان سیمه په اداري لحاظ په دریو هیوادونو پاکستان، افغانستان او ایران ویشل شوی. د مساحت او نفوس تر ټولو لویه برخه یې په پاکستان کې ده چې د پاکستان تر ټولو لوی ایالت بلوچستان دی. د اټکل له مخې د پاکستان 4.9 میلیونه نفوس بلوچستان دي. په ایران کې شاوخوا 2 میلیونه بلوچستان میشت دي او د سیستان او بلوچستان ایالت د نفوسو زیاته برخه د بلوچ توکمو څخه دي. د بلوچستان مساحت په ټولیزه توګه 6,90,000 کیلومتره مربع اټکل شوی دی. شتمني او طبیعي سرچینې په بلوچستان کې د قیمتي فلزاتو مختلف کانونه شتون لري لکه سره زر، مس، فولاد، مګنیز. په بلوچستان کې د ایران پولې ته څیرمه د هایدروکاربن د تیلو یوه زیرمه موندل شوې ده او اټکل کیږي چې دغه زیرمه به د کویت د تیلو زیرمو څخه هم زیاته تیل ولري. بلوچستان ازادي غواړي. دوی بلوچستان د پاکستان ایالت نه مني او غواړي چې لوی بلوچستان جوړ کړي. BLA څه شی دی او څه غواړي؟ BLA بلوچستان لیبریشن آرمي یو وسلوال سازمان دی چې د 2000 کال د اوړي په موسم کې په عامه توګه پیژندل شوی. BLA د 2004 کال راهیسې د پاکستان پر وړاندې د بلوچستان خپلواکۍ او له پاکستان څخه د بلوچستان د جلا کولو ادعا کوي او د پاکستان پر وړاندې یې وسلواله مبارزه پیل کړې. دوی د پاکستان تر ټولو لوی صوبه بلوچستان کې فعالیت کوي او د پاکستان د وسلوالو ځواکونو پر وړاندې بریدونه ترسره کوي. پاکستاني وسلوال پوځ تل په BLA باندې بمي بریدونه ترسره کوي خو BLA له خپلې مبارزې نه په شا کیږي او د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي. په دې اواخرو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو سره بلوچ مجاهدین خپل بریدونه نور هم زیات کړي چې د پاکستان څخه یې لاره ورکه کړې ده.